وای د زورورو زور یوازې پر کمزورو چلیږي. هغه زموږ د افغانانو یوه اصطلاح وایرسي ټول عمر پر باریک ځای پرې کېږي. کله چې شمالي کوریا خپل اټومي او بالستیک توغندي پروګرام ګړندی کړی و، نو شاید تاسو ته یاد وي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته یو ګواښ کړی و. پوهېږئ هغه ګواښ څه و؟ هغه د تل په څیر ویلي و که له خپلو کړنو څخه لاس وانخلي نو له اور او سخت سزا سره به مخ شي. په هغه وخت کې د شمالي کوریا ستر مشر کیم جن اون شاته نه سو او په جواب کې وویل: سلام ښاغلی ټرمپ، زما د توغندۍ بټن تل زما د میز پر سر پروت وي او پوهېږې ټرمپ چې زما د توغندۍ واټن څومره دی؟ زما د توغندۍ واټن له 14,000 څخه تر 15,000 کیلومتره پورې رسیږي، په داسې حال کې چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ واټن له 9,000 څخه تر 11,000 کیلومتره پورې دی. له دې وروسته امریکا بیا شمالي کوریا ته پوځي برید د ګواښ کولو جرأت هم ونه کړ. کله چې کیم جن اون په 2019 میلادي کال کې دا ځواب ورکړ، نو ورپسې هواسونګ 14 او هواسونګ 15 بالستیک توغندۍ ازمویل هم ترسره کړه. همدا هغه شیبه وه چې نړۍ ته یو پخوانی اصل یو ځل بیا ور په یاد کړ. هغه اصل چې زه تاسو ته یادول هم غواړم. په نړۍ کې زورور زیاتره وخت یوازې کمزوري هدف ګرځوي. تاسو یوازې د نړۍ پخوانی تاریخ راواخلئ او ویې ګورئ.